د بلخ ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د بشري سرچینو مدیر د مصنوعي القاح د مرکز جوړېدل د مالدارانو د ټولنیزو ستونزو د حل په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي چې د دې مرکز په ګټې اخیستنې سره به د مصنوعي القاح او نایتروجن له درکه په ورځنۍ توګه له 10 څخه تر 12,000 افغانیو پورې عاید ترلاسه کړي چې دا کار د مالدارانو لپاره یو غوره پرمختګ کېدلی شي. با فعال شدن این لابراتوار روزانه 10 الی 12,000 افغانی به واحد امارت اسلامی افغانستان خواهد ریخت. مالداران ولایت بلخ و ولایت همجوار می توانند که از نسل عاری از امراض و محصولات آن به 2 الی 3 برابر افزایش خواهد یافت. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ ولسوال د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه د خپلو خبرو پر مهال دا د مالدارانو لپاره یو ښه او حیاتي اقدام وباله او زیاته کړه چې د یاد مرکز په جوړېدو سره به د بلخ او شمال زون د مالدارانو ګڼې ستونزې هوارې شي. رو به خودکفایی، رو به انکشاف و ترقی و پیشرفت می رویم. الحمدلله که امارت اسلامی برنامه های خوبی را در روی دست دارند که اونها در حال عملی شدن هست. باید من و شما همه ما دست به دست هم داده روی همچو برنامه های غور بکنیم. د بلخ ولایت د کرنې ریاست د مالدارۍ د دودیزه کېدو عمومي مدیر د دغه مرکز د اهمیت او ځانګړتیا په اړه خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې د مصنوعي القاح د لابراتوار په جوړېدو سره به د څارویو راتلونکی نسل له هر ډول ناروغیو څخه پاک وي او ترڅنګ به یې د لبنیاتو محصولات هم زیات شي. افغانستان یک کشور زراعتی و مالداری است و به خصوص ولایت های سمت شمال کندوی مالداری در سطح افغانستان است و با فعال شدن از این مالدارای ما می تواند که نسل های عاری از امراض و بدون امراض و محصولات آنها 2 الی 3 برابر که افزایش پیدا کنند به دسترس از اونها انشاءالله قرار می گیرد. ورته مهال د ساختماني شرکت رئیس چې د دې ودانۍ د جوړولو چارې پر غاړه اخیستې دي ډاډ ورکوي چې دوی به د دغې ودانۍ چارې د ټولو معیارونو او اسانتیاو په پام کې نیولو سره سرته ورسوي. این پروژه با توان معیارات و نرم‌های انجاری که از قبل در شرطنامه اداره محترم نموده است، ما مطابق اون معیارات مطابق اون نرم‌ها پروژه را در مدت میعاد 4 ماه تکمیل انشاءالله خواهد کردیم. د یادونې وړ ده چې د دغه مرکز ودانۍ به د بلخ ولایت په دهدادي ولسوالۍ کې په 320 متره مربع ځمکه کې د هېواد د کرنې او مالدارۍ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د 10 میلیونه او 500 زره افغانیو په لګښت جوړه او تر راتلونکو 4 میاشتو پورې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.